ویل څه کې ویل څه غوا ما اخلمه ویل لکه انشاءالله پکې وایه ویل انشاءالله ته څه حاجت دی میله په دې کوزه کې ده او په جب باندې ګوتې ویل پنځري راته په جب کې پراته دي نو انشاءالله ته پکې څه حاجت دی نو چې میلې له لاړه په میله کې ټول غلی غوا چې کله راولي که نه د غوا دا غلام داسې چې شوده دې پرېږي یو له کجوري ورکړي یو له چیني ورکړي خو 3 ورځې شوده کوي بیا یې نه کوي ټول غله راغونډ شوي نو چې کله هغه سړی په لاره راغی میلې نه هغه سړي ویل چېرته تللی وي ویل انشاءالله میلې له ویل څرنګې ویل انشاءالله پیسې رانه ویل زه خدای دې غر کړه انشاءالله وخت نه لاړې هغه وخت کې انشاءالله ولې نه ویله په پیسو باندې دې یقین و انشاءالله دې نه ویله چې غلو دې نه روپۍ والي نو اوس انشاءالله کې نه برای کرم عایشې بیبي په جرګه باندې څوک لاړه خوله نو ښځه جرګه کولی شي خو کومه ښځه نه هر زن نسته نه هر مرده خداوند انګوس یکسر نه کرده هره ښځه نه که ځینې ښځه خواسي کرونی او ځینې ښځه مریم بیبي په شان اخلاقي ځینې ښځه خدیجة الکبرا او ځینې ښځه لکه د زرار خور زرار یو صحابي دی خالد بن ولید نوم اورېدلی خالد بن ولید فرمایي زه یو موقع لرالمه زه به سهار شومه کوپار رانه ګیره واچوله یو څوک دی سترګې کاره دي مخې پټ دی او په اس باندې سور دی زه چې کله ګیر شمه ما د کوپارو نه خلاص کړي دی چې کله ګیر شي زه یې خلاص کړم مازدیګر چې جنګ ختم شو زه راتللمه هغه مجاهد پروت دی په اینو کې لطپت اسی پینو کی سور دے دا پینو کی سور دے نیزے پینو کی سر دا تورے پینو سر دا ما چی منن تا چوکی جواب رانکو بے میل منن تا چوکی جواب رانکو دریما پیرامی تو ویل خالد بن ولیدی ما جواب راکا چوکی ویل خولی ما دا زرار خوری ما پاس باز ما تاکلو پاس بانی زورش دا خو په کټ کې د ناستې نه ده چې کټ کې کېږي دا کټ چې چغارې کوي خدای پاکه څه بلا را باندې کېناستله نو ښځه خو هغه ښځه وه چې هغه خوله وه هغه د زرار خور وه وایي نو ته ولې څنګه رالي وایي چې کله ما له خبر راغی چې ورور دې ګیر دی زما غیرت زما اینې جوش وکړو او په اس باندې سواره شومه میدان جنګ له رالم